د زیمبابوې او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره لوبډلې اعلان شوې. دا ظلم او ستم خپله هم وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. دغه لوبډلې نن سه شنبه د زمرې پر 9 د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لخوا اعلان شوی چې د ټیسټ لپاره 15 او 3 اړخیزه شلوریزه سیالیو لپاره 18 لوبغاړي غوره شوي دي. دغه سیالي چې په بنگلادیش هیواد کې ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټاکل شوی. د بنگلادیش په وړاندې د افغانستان یوازینۍ ټیسټ لوبه د سپټمبر میاشتې له 15 بیا تر 9 نیټې ترسره شي. په شلوریزو سیالیو کې افغانستان لومړی لوبه د سپټمبر په 14 د زیمبابوې او پر 15 د بنگلادیش سره ترسره کوي. د سپټمبر په 20 بیا له زیمبابوې پر 21 نیټه له بنگلادیش او همدارنګه د سپټمبر میاشتې په 23 پایلو به ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مسؤلین وایي چې د بنگلادیش پر وړاندې ټیسټ لوبډله کې د راشد خان په لوبډل مشرۍ احسان الله جنت، جاوید احمدي، ابراهیم زدران، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، اصغر افغان، اکرام علی خیل، محمد نبی، قیس احمد، سید احمد شیرزاد، یمین احمد زئی، ظهیر خان پکتین، افسر زازی او شاپور زدران شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر انډي مولز د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د شلوریزه لوبه په لوبډله کې هم د لوبډل مشر راشد خان په ګډون اصغر افغان، محمد نبی، حضرت الله زازی، نجیب ترکی، رحمان الله ګربز، مجیب الرحمن، شفیق الله شفاق، نجیب زدران، شاهد الله کمال، کریم جنت، گلبدین نائب، فرید احمد ملک، شرف الدین اشرف، فضل نیازی، دولت زدران او نوین الحق شامل دي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د معلوماتو له مخې رحمان الله ګربز، شاهد الله کمال، فضل نیازی او نوین الحق هغه ځوان لوبغاړي دي چې د لومړي ځل لپاره په نړیوال شلوریزو سیالیو کې ګډون کوي. د دې ترڅنګ ابراهیم زدران، قیس احمد، سید احمد شیرزاد، ظهیر خان پکتین او شاپور زدران بیا هغه لوبغاړي دي چې د لومړي ځل لپاره په نړیوالو ټیسټ لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د مسؤلینو په وینا د یادو لوبو غوره لوبغاړي به د آسیا جام او د 2020 کال شلوریز نړیوال جام لپاره غوره شي. ګران لیدونکو ویډیو مو ولیدله، وګورئ خپله چې یو آلراونډر هم پکې نشته دی، یعنې بغیر د محمد نبي نه داسې یو آلراونډر هم پکې نشته. نو که تاسو فکر وکړئ داسې یو بالر هم نشته، فاسټ بالر هم نشته دی، نو 3 سپینران هم پکې راغلي، یعنې ویکټ کیپر هم پکې ډېر دي. نو ګورو دوستانو د گیم نتیجې ته ګورو، د لوبې نتیجې ته به انتظار کوو چې څه کیږي. نو دوستانو تاسو په کمنټ کې لاندې خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.